الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. امام معزز مؤمنان ورونو، نن دی الله جل جلاله هغه پیغام د سره شریکوم کوم چې د الله حبیب او د موږ تاسو پیشوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خپل امت او موږ تاسو مسلمانانو ته را اروولی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله عز وجل خپل بندگانو ته داسې پیغام ورکوي: اول، یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالمون. ای د ما بندگانو، ما حرام کړی ظلم په خپل ځان باندې او په تاسو کې مو حرام ګرځولی، یو په بل باندې ظلم مه کوئ. دوهم، یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته فاستهدونی اهدکم. ای د ما بندگانو، هر یو د تاسې بېلاري کوي او لار نسی پیدا کولی مگر چاته چې زه هدایت وکم نو له ما هدایت غواړئ. او دریم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم. ای د ما بندگانو، تاسې یو هم ځان او خپل عیالي او اولاد ته روزي نسی ورکولی او صرف زه روزي رسان یم، نو له ما روزي غواړئ، زه به روزي درکوم. څلورم، یا عبادی کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم. ای د ما بندگانو، تاسې یو هم د خپل ځان لباس و ضرورتونه نسی پوره کولی مگر زه یې در پوره کړم، نو له ما څخه د خپلو ضرورتونو او حاجتونو پوره کېدل غواړئ. پنځم، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. ای د ما بندگانو، تاسې په شپو او په ورځ کې غلطیانې او خطا کارونه کوئ، خو زه هغه ذات یم چې ټول ګناهونه معاف کوم، نو له ما مغفرت غواړئ، زه به بخشش درته کوم. شپږم، یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. ای د ما بندگانو، که تاسې هر څومره زورور سئ د دنیا په امورو کې، خو ما ته ضرر نسی رسولی او ما ته نفع نسی رسولی. اووم، یا عبادی، ای د ما بندگانو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملکی شیئا. ای د ما بندگانو، که مخکنی پیریانانو انسانان د تاسې او رستنی پیریانانو انسانان د تاسې سلدیسته په دنیا کې تیریږي، دا ټول صالحانو بزرگان سي، دا به د ما په سلطنت کې یوه ذره زیاتوالی رانولي. اتم، یا عبادی، ای د ما بندگانو، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا. که د تاسې ټول پیریانانو انسانان مخکني ورستني دا ټول فاجران و فاسقان و بېدینان سي، دا به د ما له سلطنت او د ما په پادشاهۍ کې یوه ذره کمی او کمبود رانولي. نهم، یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ای د ما بندگانو، که مخکنی دی تاسې ورستنی دی تاسې پیریانانو انسانان دا په یوه ډګري باندې راټول سي او هر یو د خپلو ارزوګانو مطابق له الله غوښتنه کوي او څه غواړي، او هر یو ته زه د هغو غوښتنه پوره کړم او هر څه چې دوی زړه غواړي هغه ورکړم، دا به د ما له ډکو خزانو څخه یوه ذره شی هم کم نه کي. او الله عز وجل مثال بیانوي چې د دې به داسې مثال
لکه یو انسان چې دی سمندر په غاړه ناست دی او په سمندر کې ستن کته کړي او بیرته یې راپورته کړي، نو ګویا دې ستنې به له سمندره څخه څه کم کړي. نو د ما خزانې د سمندر مثال لري او د انسانانو ټولو انسانانو ته وروستنیو مخکنیو ته ورکړه داسې مثال لري لکه هغه ستن چې سمندر کې کته کېږي او کوم نم پې باندې راپورته کېږي. نو هغه هم لا یو څه ده، خو د خدای د خزانو د عمر هم نه کمیږي. او لسم: یا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه. ای د ما بندگانو، ما د تاسې ټول اعمال که ښه کوئ که بد کوئ د تاسې په عمل نامو او د تاسې په صحیفو کې درته لیکلي دي، او هر یو ته به پوره بدله د خپل عمل ورکوم. نو که څوک خیر پیدا کوي او له نیکیو سره مخ کیږي د خدای حمد وایي، او که څوک له بدي سره مخامخ کیږي، له عذاب و نیونې د الله سره مخامخ کیږي، نو صرف ځان دې ملامتوي او خپله یې کړي دي، له خپله لاسه ورته رسېدلي دي. دا حدیث امام مسلم صاحب را نقل کړی دی. الله دې موږ ته د شریعت په هدایاتو باندې عمل را نصیب کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.